سبا ټولنې ته تاسو ووځئ، په ټولنه کې یوه شل کسیزه غونډه وي، په هغو کې به تاسو څومره وځلیږئ؟ نن څه غونډ شوي یو چې په یوه ډېره مهمه موضوع خبرې وکړو چې هغه عمل دی. دغه غونډې چې تاسو په کور کې ترسره کوئ، اول خو مشکل پې حلوئ، دویم سمیت په خپلو منځو کې ایجادوئ. سلامونه ګران اولادو، جوړ په خیر. علیکم سلام پلارجانه، هیله ده چې زده کوئ. زه بیخي ښه یم، ډېره مننه په دې هیله چې تاسو هم شپې ورځې په خیر تېرې شي. تېر ځل موږ تاسو په دریو موضوعاتو چې هغه کورني ډیسپلین او عادتونه و خبرې وکړې. دا چې څومره تاسو عملي کړي دي دا به زه تاسو د خولې نه واورم. په کتابو کې سړی ډېر څه لوستلی شي، د خلکو نه هم ښې خبرې تاسو اورېدلی شئ. ډېری مواردو کې تاسو د پلار نه، د استاد نه، د کورنۍ د یوه بل مشر نه، د غړي نه، په ټولنه کې د ځینو مشرانو نه، په تلویزیونونو کې ښې خبرې اورئ. دا چې څومره تاسو عملي کوئ دا ډېر اهمیت لري. نو زه به تاسو ته درشم د تېر ځل درې عادتونه او ډیسپلین چې د ډېر ماته حیث د اهمیت و ډېر مهم وي تاسو د موفقیت او کامیابۍ او سرلارۍ لپاره. نو که چېرته تاسو ماته ووایئ چې څومره دا تاسو عملي کړي؟ پلارجانه تېر ځل تا چې موږ ته کوم عادتونه وښودل چې هغه د غاښو بورسول و. نور کله پلارجانه ما فقط یو وخت غاښ بورسول د سهار وخته به چې راولټېدلم غاښ مې بورس کړ. خو اوس پلارجانه د کوم وخت نه چې تا موږ ته ویلي دي چې 2 وخته غاښونه بورسوه، زه چې د بېګا نه غاښ بورس کړم بیا ویده شم ډېر یو راحته خوب لرم او هېڅکله داسې په خوب کې نه نارامه کېږم یا د خوب نه ولټېږم، هېڅکله داسې نه کېږم. دویم عادت د ځای ټولول و، یا هم دغه د سهاره چې موږ لټېږو د خپل ځای ټول کړو. نو پلارجانه زه سهار وختي چې لټېږم د خوبه خپل ځای ټولومه، داسې لږ ورزش کوم او نو د خپل روزمره ژوند ته ادامه ورکوم. او د ورځې لومړنۍ ښې خبرې زه پلارجانه د خوبه چې ولټېږم هر څوک چې ما مخې ته رسي ورته وایم چې سهار دې په خیر، شپه دې څنګه وه، خوب دې څنګه وه، خوب دې وکړه که دې ونه کړه. نو دا خبرې ورته کوم او دا ما ته پلارجانه باور وکړه ډېر یوه مثبته انرژي درکوي. که تېره ورځ ما ته خوشحال دا خبر وکړله ولې چې ورورکه سهار دې په خیر، شپه دې څنګه وه، یعنې ډېر خوشحاله شوم، ډېر یوه ښه ورځ مې لرله او ډېر یو ښه حس یې راکړ. ډېر عالي، ډېر عالي. ما خوشحاله او مسکام د 3 عادتونه چې تا بله شپه موږ ته وویل ټول هم عملي کړل پلارجانه. ډېر زه خوشحاله یم او ډېر ښه احساس لرم چې غاښ بورسم، خپل د سهار کار مې کوم او سهار په خیري چې راته ویم پلارجانه. زه پلارجانه ډېر خوشحاله یم چې پلارجانه دغه 3 عادتونه پلارجانه عملي کوم او ډېره بښنه پلارجانه تا نه غواړم ځکه پلارجانه هغه بل سهار زه ډېر ناوخته د خوب نه راپاڅېدلم، بیا د ما نه د غاښو مینځل پاتې شول، ډېر په عجله لاړم مکتب ته. نو دلیل یې څه شی و ولې د غاښ بورسول درنه پاتې شول؟ نو پلارجانه هغه پرون یې ما ته مکتب کې دفعتاً وویل چې سبا ته د انانسري ده. بیا پلارجانه ما غوښتل چې بېګنه یې جوړه کړم پلارجانه، بیا مې د بېګنه جوړوله 3 ژبې انانسري وه. دا مې چې جوړه کړله د شپې لږ باندې ناوخته شوله، بیا چې سهار د خوب نه راپاڅېدلم لږ باندې ناوخته شوله، 10 دقیقې باندې ناوخته شوه، بیا زه ډېر په عجله مکتب ته راغلم نو غاښ بورسول راسکه پاتې شول. نو پلارجانه زه په تا ته اطمینان درکړم پلارجانه چې بل وار به راسکه پاتې نه شي. ډېره زیاته مننه زهیر جانه. اول خو د خپل احساس د اوس تا خبرو په مقابل کې چې زه درته وویم هغه دا دی چې له دې چې تا خپل غاښ بورس کړي وای چې په خپله دی وی چې نه دی بورس کړي، زه دې په دو ډېر زیات خوشحاله کړم. دا یې تا صداقت ښیي، دا یې تا برښتینولي ښیي، دا د تا د پلار سره او د مور سره د یوې سالمې رابطې شتونوالی ښیي. سالمې رابطې باید په همدغه شکل وي چې اولاد باید هیڅ وخت د مور پلار نه خبرې پټې نه کړو چې هغه بیا وروسته خدای نخواسته ډېر وخیم او خطرناک عواقب لري.
مخکې دونه چې ماته شعر د خبره کړې وای، مخکې دونه چې ماته خوشحال او مسکا د خبره کړې وای، یا مخکې دونه چې مور دې د خبره ماته کړې وای، یا زه بلې خوا نه خبر شوی وای، دا خبره چې تا خپله ماته وکړه یعنې ډېر د خوشحالۍ ځای دی. صداقت او رښتینولي د اولادو د مور او پلار ترمنځ، د میرمنې او خاوند ترمنځ، د پلار رابطه د اولادو سره او همدغه رقم د اولادو ترمنځ، یعنی په خپلو منځو کې دوی، یعنی د خویندو او ورونو ترمنځ، یا د ورونو ترمنځ، یا د خویندو ترمنځ د یوې سالم رابطې باره کې به انشاءالله موږ به تاسو یوه ځانګړې برنامه لرو، په هغو باندې به په وضاحت خبرې کوو چې هغه ډېره مهمه ده. له بده مرغه چې زموږ په ډېری کورنیو کې دغه کمي او کاستي محسوسیږي. نو څلورمې برخې ته به راشو چې د خپرونې وخت ډېر ونه نیسو. هغه کورنۍ غونډې دي. موږ به تاسو تیر ځل دریو مهمو موضوعاتو باندې خبرې وکړي چې هغه کورني ډیسپلین وو، چې هغه کورني عادتونه وو. د ورځې لومړنۍ خبرې وې، د ورځې لومړنی کار وه او د غاښو بورسول وو. څلورم چې هغه موږ تاسو ډیسپلین ورته ویلی شو، خو دغه به یو ابتکار وي موږ تاسو اخوانه چې هغه کورنۍ غونډې دي. کورنۍ غونډې په اهمیت باندې هم پښتونولۍ خبرې کړي دي، هم اسلام په هغو باندې خبرې کړي دي، او هم په عمل کې یعنې پرمختللې نړۍ دا ثابت کړي دي چې غونډه کړل، شورا کړل او مجلس کړل، مشوره کړل څونه مهم دي. زما هدف دا دی چې تاسو په همدغه سن کې چې ځینې کسان که ځوانان دي په هغو سن کې چې دي، که ځینې کسان سنونه یې لوړ دي، کورنۍ کې مشترک ژوند کوي، دوی باید کورنۍ غونډې ولري. موږ به تاسو د پښتنو جرګه لرو چې هغه ډېر حیز د اهمیت ده. هغه یو لوی قانون دی. د اسلام نه مخکې موږ به تاسو داسې یو څه درلودل دا چې څومره اهمیت لري د پښتنو جرګې پښتونولي. په دې باندې به بیا وروسته چې موږ به تاسو د عادتونو ډیسپلینو څخه او د خویو څخه چې په کورونو کې موږ به تاسو غواړو چې دا نهادینه شي، د دونه وروسته ولاړ شو، بیا په هغو موضوعاتو باندې هم موږ به تاسو خبرې کوو. زه په هغو باندې بیا غواړم چې تاسو ته او ګرانو هېوادوالو ته په هغو باندې داسې رڼا واچوم چې هغه ډېری مواردو کې چې نه وي بیان کړي، په ډېری کتابونو کې په هغو باندې سترګې پټې شوي وي. دغه څه دي چې موږ اوسني نسل ته او راتلونکي نسل ته دغه موضوعات موږ وړاندې کړو. نو کورنۍ غونډه څونه مهمه ده. ایدو خطوبونه څه دي، ایدو ګټې څه دي او ایدو نتایج څه دي. تاسو هر یو چې خدای ناخواسته کوم مشکل سره مخ کیږئ، که کوم پلان د آینده لپاره نیسئ، که کوم سفر باندې ځئ، که په کور کې د خوشحالۍ یو کار ترسره کوئ، مثلا کلیزې دي، مثلا اخترونه دي، همدغه رقم بل هره موضوع چې تاسو راټولېږئ په خپلو منځو کې غونډه په باندې کوئ. صحیح ده. دا ډېره مهمه ده. یو ځل بیا زه تاکید په دې کوم چې په غونډه کې درې عمده ښېګڼې پرتې دي. یوه، تاسو ترمنځ صمیمیت ایجادېږي. له بده مرغه په ډېری کورنیو کې د خویندو او ورونو ترمنځ یا د ورونو ترمنځ هم د اوس هم په لارو برو افغانان کورنیو کې صمیمیت نشته، یو بل ته احترام نشته، کینې زیاتې شوي دي، کدورت زیات شوی، بخیلۍ د ورونو ترمنځ له بده مرغه شته دي. دا زه ولې درته وایم، زه په داسې یوه سن کې یم چې د 14 نه اوړم، تاسو کاکا، ما دویم ورور، دریم ورور، څلورم ورور، موږ چې څلور ورونه یو، یعنې د ما چې یادېږي موږ په خپلو منځو کې غونډې کړې په هره موضوع کې، که هغه د خوښۍ موضوع وه، که هغه خدای ناخواسته د غم موضوع وه، که هغه د پیشرفت موضوع وه، که هغه د کوم سفر موضوع وه، هره موضوع چې مهمه وه په هغو باندې موږ غونډه کړې ده. یعنې زه که تر اوسه تاسو ته ووایم چې د موږ ورونو ترمنځ تر نن ورځې پورې هیڅ خبر لوړ او ښکته نه ده شوې. دوی په ټوله معنا ماته احترام کړی، ما په ټوله معنا په دوی باندې شفقت کړی. زموږ رابطه
تر اوسه پورې ډیره صمیمي ده. نتایج یې هم همدغه دي چې یو خو دا ده چې مشرانو احترام شته، په کشرانو باندې شفقت شته. د هغې نه ورهاخواته موږ هر مشکل ته غونډه کړې، هر مشکل باندې مجلس نیولی، په هر مشکل باندې مشوره کړې. اسلام وایي و امرهم شورا بینهم. دا ډیره مهمه ده. وروسته به موږ به تاسو له خیره پښتونولۍ برخې ته چې ولاړو، په دغو مسایلو مکمل موږ به تاسو خبرې کوو چې لویې جرګې څنګه پښتنو نیولې دي، د دغو اهمیت څونه دی په ملي سطحه، په بین المللي سطحه، د دغو ګټې څه شی دي. یعنې که تاسو وګرځئ د نړۍ په ټولو اقوامو باندې وګرځئ، کوم اصل او قانون د لوی قانون د جرګې چې پښتون لري د هیڅوک هم نه لري. په دې باندې بیا وروسته موږ تاسو خبرې کوو. اوس لپاره چې دغه یو څه عملي بڼه واخلي، د تاسو نه ما غوښتنه همدغه ده. شهرجان ایتانه، موسکا ایتانه ګلې، زهرجان ایتانه او خوشحال جان ایتانه چې په خپل منځو کې وړې وړې غونډې وکړئ، موضوعات را واخلئ. کوم موضوعات په ورځني ژوند کې کوم موضوعات سره تاسو مخ کیږئ چې هغه تاسو راوسپړئ، په هغو باندې خبرې وکړئ، د حل لارې ورته پیدا کړئ. دغه حل لاره په وروستي وضعیت کې، یعنې په وروستي حالت کې د تاسو د غونډې موضوع مور و پلار ته راوړئ. مور و پلار به خپل مشورې تاسو سره شریکې کړي، بیا په هغو مشورو باندې تاسو مخکې ولاړ شئ. زه تاسو ته وعده درکوم چې د دغې مهم اصل چې په کورونو کې به له دې وروسته له خیره هغه نهادینه کېږي، د دو اصل په نتیجه کې به تاسو موفق انسانان وئ. تاسو به ټولې ستونزې کورنۍ حل کوئ، ټولو ستونزو ته به رسیدګي کوئ. د دغو نه ورهاخواته اصلي هدف د دغې غونډې دا دی چې تاسو ما ته ویلي دي چې شهره تا ما ته ویلي چې ته غواړې رهبر شې، زهرجانه تا ما ته ویلي دي چې ته غواړې ولسمشر شې د افغانستان، شهرجان خوشحال جان ته ما ته ویلي دي چې ته غواړې مهندس شې، او موسکا جان ته ما ته ویلي چې ته غواړې د افغانستان او نړۍ په سطحه یوه ښه او پوهه ډاکټره شې. دغه غونډې چې تاسو په کور کې ترسره کوئ، اول خو مشکل پې حلوئ، دویم سمیت په خپل منځو کې ایجادوئ، دریم مهم اصل دغه دی چې دا تاسو د رهبرۍ هغو لوړې مرحلې ته رسوي. زه تاسو وعده درکوم چې که نن ته دلته په کور کې غونډه وکړئ، سبا ټولنې ته تاسو ووځئ، په ټولنه کې یوه 100 کسیزه غونډه وي، په هغو کې به تاسو څومره وځلیږئ، څومره موارد به تاسو سره ته اسانه وي. څنګه به دغه جلسه تاسو مدیریت کړلی شئ. د هغې نه ورهاخواته هدف دا دی چې تاسو 100 کلن کېږئ، 22 کېږئ، 23 کېږئ، وروسته لویې غونډې دي چې هغو کې به 1000 کسه وي، 2000 کسه به وي. یا له دې وروسته خو نړۍ ګوره ټکنالوژۍ خواته تللې ده. ته په یوه ځای کې کښېنې، تا ته میلیون خلک، یعنې میلیون خلک ناستې غوږ یې درته نیولی وي او ته باید خبرې ورته وکړې. دا ټول هغه مسایل دي چې ډیر مهم دي. دغه غونډه ډیسپلین ورته ویلی شو، دا باید تاسو په یو عادت باندې تبدیل کړئ او دغه عادت باید تاسو په خوی باندې تبدیل شي. بسم الله الرحمن الرحیم. زهرجان، خوشحال جان او موسکا جان، نن څه غونډ شوي یو چې په یوه ډېره مهمه موضوع خبرې وکړو چې هغه عمل دی. موږ هر وخت په تلویزیون کې خبرې اورو، مشران کې خبرې ورته کا، او یا هم پلارم کې خبرې کا، مورم کې خبرې کا، خو موږ باید هېڅکله داسې نه وو چې فقط هغه ښې خبرې واورو. موږ په هغو ښې خبرو باید عمل هم وکړو، او کومې ښې خبرې چې دی موږ ته کا یا نصیحتونه چې کا، په هغو موږ عمل وکړو. نو زه غواړم چې تاسو نظرم په دو موضوع کې واورم چې تاسو نظر څه. بالکل شاید جان، دا خو ډېره ښه خبره ده، او ته هم ډېره مننه چې یوه غونډه مو ونیوله. موږ باید د مشرانو په خبرو عمل وکړو او د مشرانو خبرې په ډاګ ونه ټیږو. چا چې د مشرانو په خبرو عمل کړی، هغه لاره نه بندېږي او هغه ډېر کامیابه انسانان دي. دا ځای ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې موږ یو بل سره غونډ شوي یو، او زه دغه نظریه لرم چې مور او پلار او غټان چې موږ ته کومه خبرې کا، هغه باید موږ عملي کړو. لکه چې موږ پلارجان چې دی 1 ساعت 2 ساعته 3 ساعته چېرته غږېږي، دغه ډیسپلین او عادتونه چې موږ ته ښایي باید هغه موږ عملي کړو. او ما نه که کومې خبرې ویرېدلې، هغه تاسو ما ته ووایه تر څو چې زه یو ښه انسان شم.
من که خوشحال و زهید جان موافق هستم. من یک نظر دارم که ما باید گپای پلا جان و مادر جان عملی کنیم. ما خودم گپای پلا جان و مادر جان عملی کردیم که اونام خوش هستن، ما خوش هستیم و در خانه کلگی خوش می باشند. د تاسو د نظریونه ډیره مننه. نو زه به دغه خبرې د پلارجان او د مورجان شریک کړم چې هغه څه کوي، او انشاءالله بعد دو موږ باید په هره موضوع کې همداسې جرګې وکړو، که هغه غټې وي که وړې وي، او دا کار د موږ د موفقیت لپاره ډېر ښه دی.